زه پاچا یم، زه پاچا یم، پاچا یم. یا زمریه ته پاچا یې، راځه زما مقابله وکړه. یا زمریه ته پاچا یې، راځه زما مقابله وکړه. تخته مه، راځه کنه تخته مه. ځه خپل کار کوه. څه خاندې وکړو. اوس به ګورم ورسره. ته راځه. زمري پسې ورځم. خر نه وېرېدې؟ تا ته یې څه؟ لکه چې وېرېدې. اوه. ولې؟ ځه خپل کار کوه. تا ته یې څه؟ زمریه ته خو زموږ پاچا یې. نو ولې بیا څه شوي؟ پاچا دې یم نو. ولې؟ تاسو ته چا څه ویلي؟ خو تا ګیدړې ته وویل چې زه د خر نه وېرېدم. اوه ما ورته وویل زه د خر نه وېرېدم. نو دا څه دي؟ ما نه غوښتل ګیدړې سره بحث وکړم، هغه شیطانه وه. او خر خو خپل ځای لري، په هغه مې خپل حیثیت نه خرابوه. کله باید د خپل حیثیت ساتلو لپاره ذات مات وښیي. همدا د ځان عزت دی. خپل عزت باید خپله وساتو.